السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مسئ، خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. غزنوي پښتون یم، بیا له یو نوي ویډیو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. خوږو دوستانو، ما یو بله ویډیو هم په دې هکله کړې وه، یو وار بیا ستاسو توجه و دې خواته رااړوم. دوستانو، دا یو موټیویټ ویډیو کوم، یو تاسو هڅوم د یوټیوب خواته، تاسو رامایل کوم، ستاسو توجه رااړوم چې تاسو یوټیوب چینلان جوړ کړئ. دوستانو، خاص کر هغه کسان چې روزګار نه لري، کار نه لري، یو سرکاري جاب نه لري، نوکري نه لري، هغه کسان پر یوټیوب باندې کار وکړي، ورجنل کونټنټ جوړ کړي، یعنې خپلې ویډیوګانې جوړ کړي. د بل چا هغه مه شیر کوئ. دوستانو، د دې ډېره سخته پالیسي ده. زما دا کوم موجوده چینل چې دی، دا اوس کوم دی، دا ډیمونیټایز دی. پر 10 تاریخ باندې زه بیرته ری اپلای کوم. د دې میاشتې پر 10 تاریخه 3 میاشتې پرې کېږي. 3 میاشتې زما د چینل پرس وجه دا وه چې ما څه ریوز کونټنټ پورته کړي وو. هغه دا د دې معنا دا ده چې د نورو پلیټفارم څخه موږ راپورته کړو، هغه که د فیسبوک څخه وي، د ټیک ټاک څخه وي، د انسټاګرام څخه داسې ویډیو راپورته کړو، دونې کار کې ونه کړو، ایډیټ یې نه کړو، معمولي فرق مې ورکړی پورته کړو. د دوی هلته کوم الګوریتم سیسټم چې دی د یوټیوب، هغه په پوه سي چې دا ویډیو تا په خپله نه ده جوړه کړې، بلکې دا تا راخستې ده، له یو خوا څخه دې راخستې ده. نو و دې ته بیا دوی ریوز کونټنټ او زموږ چینل را بیرته که مونیټایز هم وي، ډیمونیټایز یې کوي. نو زما چینل چې دی فی الوخت هم ډیمونیټایز دی. دوستانو، د ویډیو مقصد مې دا دی چې زه له تاسو څخه یو هیلپ غواړم، زه له تاسو څخه یو کومک غواړم، مدد غواړم. هغه مدد دا دی دوستانو، زه تاسو ته زما د چینل نوم درښیم. کوم دوستان چې سرچولی نشي یا څه مشکل ورته، هغو ته به زه لوړ بالا به لینک هم پروت وي. په دا ټایټل کې به د ویډیو په ټایټل کې به زما د چینل، د یوټیوب د چینل لینک وي. که تاسو پر هغه کلیک کوئ، هم تاسو بیایي. کم خلک چې په انګریزي پوهېږي یا په یوټیوب باندې سر خلاصېږي، اسان ورتللی سي. هغه چې ما څه وخت د یوټیوب سرچ بار له ورسئ، هلته پکې ولیکئ غزنوي پښتون. د غزنوي پښتون سپیلنګ به هم زه درته ولیکم، چې خاص هغه رقم یې ولیکئ لکه څنګه چې زما د چینل غدي. انشاءالله په دې نامو باندې بل هېڅ چینل به هم په یوټیوب تاسو ته نسي مخته در ډایرکټ زما چینل درځي. نو دوستانو، بیا له تاسو ته یو خاص کوم، دا خاص ما مخکې هم کړی و، ځکه بېرته ریپیټ کوم، ځکه بیا درته کوم چې دوستانو کېدای سي د ډېرو ملګرو په وخت کې موډ نه و برابر، طبیعت به نه و برابر، کېدای سي ډېر ملګري به په کار بوخت وو، زما ویډیو به سمه نه وي اورېدلې. هغه دوستانو ته بیا خاص کوم، دا زما د پیج ملګرو ته بیا خاص کوم، خاص کار هغه کسانو ته چې په یوټیوب باندې پوهېږي. دوستانو، په دې کې موږ یو د بل سره کومک کوو. زه خو ما درته وویل زما دې غاړې بندې وي چې د هر پښتون چینل ما له مخې نه راغلی دی. که د هغه ویډیو زما خوښېږي که مې نه خوښېږي، که د هغه ویډیو زه ګورم که نه ګورم، چینل یې زه سبسکرایب کوم، ځکه په دې باندې ما ته هېڅ تاوان نه رسېږي، هغه ته ګټه رسېږي. نو دوستانو، له تاسو څخه هم دا خاص کوم، ټولو ملګرو څخه دا زما ویډیو ګورئ. دوستانو، ستاسو هېڅ نه پکېږي، دا زما چینل تاسو سبسکرایب کړئ. دوستانو، دا زما ویډیوګانې ګورئ. بېشکه دا یوه خبره بار بار زه ریپیټ کوم، بار بار یې تکراروم چې که چیرې دا زما ویډیوګانې ستاسو نه خوښېږي، هېڅ خبره نه ده، مې ګورئ، اواز یې ور سایلنټ کړئ، اواز یې ور خاموش کړئ. په خپل کار بوخت یاست، موبایل دې چارج ته ایښی دی. زما لپاره زه تاسو ته یو خواست کوم، زما لپاره فقط 15 منټه یا 10 منټه زما یوه یا 2 ویډیو 3 ویډیو هر څوک چې کتلی سي. بلکې زما په موبایل کې پلی لیسټونه هم شته، 2 پلی لیسټ دي. دا د غزنوي پښتون په نامه چې دی، په دې کې ټول شعر و شاعري و سندرې و دا شان دي. دا پلی لیسټ باندې چې کلیک کړئ، هغه اتومېټیک ال پلی باندې راځي، ګردې په یو وار پلی کېږي. تاسو موبایل چارج دی، تاسو په خپل کار بوخت یاست. زما لپاره ځکه دا یوټیوب داسې دنیا ده، دلته به موږ تاسو یو بل سره کومک کوو، یو له بل سره به مرسته کوو. په دې زموږ هېڅ نه کېږي. دوستانو، ما درته وویل دلته که یو پښتون د بل پښتانه سره صرف دونه مرسته وکړي، د دوی ویډیو 15 منټه وګوري، زموږ هېڅ نه پکېږي. بیا خاص کر په پاکستان کې چې کوم پښتانه میشت دي، دلته چې کوم پیکیجان دي د نورې نړۍ په دغه دلته ارزانه دي، په پرتله دلته ارزانه دي. نو پیکیجان د یو پونغه هم د یو پونغه نه د هر نیټورک کوي، د زما خپل نیټورک جیز دی، د جیز ارزانه دي، د یو پونغه ارزانه دي، د زونغه د نورې نړۍ خاص کر د افغانستان چې دلته پیکیجان ګران دي، د موبایل کریډټ کوم کارډونه چې هغه ګران دي. په دوبۍ کې کوم پښتانه میشت هلته ډېر ګران دي، زه آل ورسره کوم، او خوران پیکیجان ګران دي. خاص کر دلته خو زموږ پیکیج چې ایکسپیر کېږي، د هفتې پیکیج خلکو لګولی، کوم ملګرو لګولی،
په هفته کې په 1500 روپیو پیکیج لګیږي فریډم پیکیج دی زه خپل هم لګوم دا پیکیج دی دا موږ ته 50 جی بی راکوي تقریبا په 1500 کالداري دی دا زما خپل هر وار چې ایکسپیر کیږي کم سے کم 10 یا 25 جی بی یا 6 جی بی دغه کې پاتې ایکسپیر سي بیرته کمپنی له ولاړ نو دوستانو کوم د یو ملګری 15 ویډیو 2 ویډیو 3 ویډیوګانې په وګورو هیڅ به خبر نه ده چارج ته به کښېږدو دا پلی لیست باندې به د یو ملګري به یو کار په وسي هغه ته به یو فایده ورسیږي نو دوستانو زه ستاسو ډېر قیمتي وخت نه اخلم زما څه ویډیو اوږدېږي دوستانو اخر کې بیا ریکویسټ درته کوم خواست درته کوم چې دوستانو دا زما چینل یا خو سرچ کړئ د یوټیوب په سرچ بار کې غزنوي پښتون سرچ کړئ زما چینل در راځي هلته به یې سبسکرایب کړئ او که چیرې وخت لري یو کمنټ هم وکړئ چې ماته معلوم هم سي چې دا کوم زما ملګري کمنټ راته کړی دی نو که ستاسو چینل چې تاسو کمنټ وکړئ دا فایده به ستاسو خپله هم وي چې زه هغه چینل بیرته سبسکرایب بیک هم تاسو زه در کوم زه سبسکرایب کوم ډایرکټ تاسو بیرته سبسکرایب کوم که تاسو ماته کمنټ وکړئ دا به ستاسو ګټه هم وي نو دوستانو زما پر هر ویډیو باندې تاسو کمنټ هم وکړئ سبسکرایب هم کړئ او ویې هم ګورئ دا ریکویسټ درته کوم بیا درته کوم ما په مخکې هم یو دا ویډیو په دې باره کې کړی و دا بیا درته کوم دوستانو زما چینل سبسکرایب کړئ زما ویډیوګانې وګورئ بلکې د هر پښتانه ویډیوګانې وګورئ بلکې که چا چینلان نه دي جوړ کړي جوړ یې کړئ دوستانو پر دې باندې کار وکړئ د دې لارې څخه تاسو پیسې وګټئ نور مو قیمتي وخت نه ضایع کوم تر راتلونکي ویډیو پورې غزنوي پښتون پر لوی او بخښونکي خدای وسپارئ په مخه مو شه ژوندي اوسئ کور مو ودانه